ها دا یو ورور سوال کړی دی، فایدهمند سوال دی. وی چې یوه ښځه چې هغه په دریم طلاقه شوه، نو دا به هم چې عدت تیروي نو دا به 3 حیضه عدت تیروي که نه یو حیض عدت به تیروي؟ جواب د دې مسئلې هغه دا یاد کړي چې کومه زنانه چې هغې ته دریم طلاق ورکړی شو، د دریم طلاق نه بعد به دا بلکل هغه شان عدت تیروي څنګه چې هغه ښځه تیروي کومې ته چې اولنی طلاق ورکړی شوی دی یا دویم، او هغه 3 حیضه دی. دلیل پې څه دی؟ الله قرآن کی وی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، او هغه زنانه چې طلاق کړی شي دوی به 3 حیضه عدت تیری انتظار وکړي. حکمت پای کې څه دی؟ حکمت پای کې دا دی چې پته د دې زنانه مو ولګي خېټه بچی شتي که نشتي. بله مسله دا دی چې ګټه چې د کوم دپاره دی هغه دې دپاره چې که چېرته دا خاوند رجوع کوي او واپس کیږي د ښځې ته او دا ښځه واپس کیږي د خاوند ته، نو چې دوی سره موقع وي، نو هغه 3 حیضه دی. 3 حیضه 3 میاشتې هم کیدی شي، کمیدی هم شي، زیاتېدی هم شي. ښه دا د هرې طلاقې شوې ښځې دپاره دی. په دې نه بیا بعض زنانه مستثنا دي، بعض بس، لکه هغه زنانه چې هغه نا امیده د حیض نه، لکه عمر زیات شوی دی او حیض نه راځي، نو د هغې دپاره 3 میاشتې خویې شوي دي. واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. دوی به 3 میاشتې تیروي. 3 میاشتې به حسابوي اسلامي چې کومې 3 میاشتې. دویمه چې کومه مستثنا ده واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، او هغه زنانه چې په خېټه ماشوم دی نو د دوی عدت د ماشوم د پیدا کېدو پورې دی. دا 2 استثنایی حالات شو. بل استثنایی حال کم یو دی؟ هغه زنانه چې نکاح ورسره شوی ده او خاوند ورسره لا میلاو شوی نه دی او طلاق ته ورکړو، لکه یو جنۍ سره صرف نکاح وشو او دخول نه دی شوی، ښځه خاوند یوازې شوي نه دي. قرآن کې الله وی سورة الاحزاب کې یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کله چې تاسو د زنانو سره ودونه وکئ، نکاح ورسره وکئ او بیا طلاق یې کوئ مخکې د مسه کولو نه، فما لکم علیهن من عدة تعتدونها، نو په دې زنانو هېڅ عدت نشته، په دې زنانو عدت نشته. دا 3 زنانه شوې. څلورمه چې کومه زنانه د دې نه مستثنا ده هغه د امت په اجماع سره وینځه به 2 حیضه عدت تیروي. دا 4 زنانه شوې. یو هغه چې د حیض نه امیده ده، دویمه چې په خېټه ماشوم دی، دریمه چې د دخول نه مخکې ورته طلاق ورکړی شو، 4مه چې هغه وینځه ده. خو د دغې زنانه ذکر په یو ذکر رانغی دا چې 3م طلاق ورته ورکړی شوی دی. نو موږ به په ظاهري آیت باندې عمل کوو چې د دې عدت هم څومره دی، هغه 3 حیضه انتظار کول دي. بعضو علماو په امت کې یو څو علماو هغوی دا خبره ذکر کړې ده نه دا به یو حیض انتظار کوي. هغوی یو عقلي دلیل ذکر کوي، وایي څه؟ وایي ګوره هغه 3 حیضې چې انتظار ورته دی عدت هغه دې دپاره دی که خاوند ورته واپس کېږي، نو دې ته خاوند نشي واپس کېدی چې 3م طلاق ورته ورکړی شي، خاوند ورته واپس کېدی شي الا دا چې بل خاوند سره نکاح وکړي په خپله مرضۍ او هغه یې په خپله مرضۍ پرېږدي بیا را واپس کېدی شي، خو داسې خو نشي. نو صرف یو حیض کافي دی چې د دې رحم چې دی د هغې پته ولګي، بس وایي د دې دپاره دی. خو دا خبره کمزوري ده. کمزوري په دې چې یو خو موږ سره آیت واضحه دی، دویمه ګوره زه ته یو خبره کوم، د دې خو صرف خاوند طلاق کړه او خاوند یې ژوندی دی. د دې کومې ښځې چې خاوند مړ شي دا ولې 4 میاشتې 11 ورځې ناست دی؟ دې خبرې ته م سوچ دی که نه؟ یعنې دلته خو خاوند څه دی؟ ژوندی دی. دلته خاوند بلکل د دنیا نه لاړ، قصه یې ختمه شوه، بیا هم په زنانه عدت څومره دی؟ 4 میاشتې 11 ورځې. نو دا ولې دی؟ نو ځکه دلته عقل بیانولو ته ضرورت نشته. الحمدلله موږ سره دلایل هغه واضحه دي. نو خلاصه د خبرې هغه دا شوه چې کومه زنانه په 3م طلاق سره طلاق کړی شي نو د دې عدت بلکل داسې دی لکه هغه زنانه چې ده
کمی زنانه ته چې اولنی طلاق ورکړی شوی دی یا دویم طلاق ورکړی شوی دی. والله اعلم.